अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू په نننۍ ویډیو کې به موږ داسې شان ایډیټینګ کوو خو د ویډیو شروع کېدو نه اول به زه تاسو ته دا وایم که تاسو چیرې تر اوسه پورې زموږ د پښتو فوټو ایډیټینګ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو پلیز په دې ویډیو د لاندې به تاسو ته د سبسکرایب بټن ښکاري په ده باندې به تاسو کلیک وکړئ او په خوا کې به تاسو ته ګنټۍ نشان راشي په ده باندې به هم تاسو کلیک وکړئ چې زموږ هر یوه ویډیو د ټولو نه مخکې ستاسو ته رسي نو ټایم ډېر نه خرابوم زموږ خپلې ویډیو طرف ته د داسې تصویر جوړېدو لپاره د ټولو نه اول به تاسو په خپل موبایل کې دا شان تصویر وباسئ او بیکګراوند به ترېنه ریموو کړئ بیا به تاسو په خپل موبایل کې د پیکارټ اپلیکیشن اوپن کړئ او چې تاسو اوپن کړل نو تاسو به دلته د پلس نشان باندې کلیک وکړئ او دلته کې به د بیکګراوند چې کم دی دا به تاسو د پیکارټ اپلیکیشن ته راوړئ چې کله تاسو پیکارټ اپلیکیشن ته د بیکګراوند راوړو نو سیمپلی تاسو دلته کې به ایډیټ فوټو باندې کلیک وکړئ او دلته کې چې کم تصویر تاسو کلیک کړی هغه نه تاسو بیکګراوند هم ریموو کړی هغه باندې هغه به تاسو دلته ته راوړئ بیا به تاسو په ټیک مار باندې کلیک وکړئ اوس به تاسو دلته بیوټي ته راشئ په دې سموت باندې به تاسو کلیک وکړئ او تاسو به خپل چې کوم فیس وي هغه ته به تاسو معمولي شان داسې سموت وکړئ چې کله د تاسو وکړئ په ټیک مار باندې به تاسو کلیک وکړئ او بیا به اوس تاسو دلته ته راشئ په دې ایډیټ فوټو باندې به کلیک وکړئ او دلته کې چې کوم د پی ان جي دا نو دا به تاسو دلته کې ایډیټ کې داسې طریقې سره او چې دا تاسو دلته کې داسې طریقې سره ولګول په پلس نشان باندې به کلیک وکړئ او په ایډیټ فوټو باندې به کلیک وکړئ او دا یو پی ان جي چې کومه ده دا به تاسو راوړئ او داسې دلته کې به داسې طریقې سره ولګوئ تصویر به ځان ته زوم کړئ چې دا کله تاسو داسې طریقې سره ولګول نو تاسو ته د برش نشان ښکاري په دې برش نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ چې کله تاسو په برش نشان باندې کلیک وکړ هارډنس چې کوم دی هغه به 100 کې او داسې طریقې سره به تاسو دا چې کوم لاس باندې دا نو دا به تاسو داسې طریقې سره ریزر کې بیا به تاسو په ټیک مار باندې کلیک کړئ اوس په دا پی ان جي تاسو دلته کې داسې طریقې سره ولګوئ چې کله تاسو داسې طریقې سره ولګول نو تاسو به بره په برش نشان باندې کلیک وکړئ او هارډنس په 100 کې او داسې طریقې سره به ځان تصویر زوم کړئ او چې کوم د باندې داسې د پی ان جي راغلی ده نو دا به تاسو ریموو کړئ او بیا به تاسو بره په ټیک مار باندې کلیک وکړئ چې په ټیک مار باندې تاسو کلیک وکړئ نو اوس به تاسو په پلس باندې کلیک وکړئ او دا پی ان جي به تاسو 2 ځل ایډیټ کړئ او دا به تاسو داسې ښکته راوړئ او دا پی ان جي به تاسو اول ولګئ داسې طریقې سره ټول ناول به پی ان جي تاسو داسې روټیټ کړئ او داسې طریقې سره به ولګئ چې تاسو داسې ولګول نو تاسو بیا باره چې کم تاسو ته د برش نشان ښکاري په هغه باندې به کلیک وکړئ او لکه سیډونو نه به تاسو دا کټ کړئ او بیا به تاسو د دویمه د پی ان جي راوړئ او دا به هم تاسو روټیټ کړئ داسې چې کله دا تاسو روټیټ داسې طریقې سره ولګول نو دلته هم تاسو باره په برش باندې به تاسو کلیک وکړئ او چې سیډونو نه کومه معمولي شان به تاسو دا ایزر کړئ داسې طریقې سره چې کله دا تاسو داسې طریقې سره ولګول نو بیا به تاسو په پلس نشان باندې په کلیک وکړئ او په ایډیټ فوټو باندې به کلیک وکړئ او دا پی ان جي چې کومه دی دا به تاسو دوباره بیا یو ځل بیا به تاسو راوړئ او دا به تاسو دلته کې داسې طریقې سره ولګوئ او په برش باندې به کلیک وکړئ او دغه سیډونه چې کوم دي دا به ترېنه ختم کړئ چې کله تاسو دا ولګول نو بیا به تاسو دوباره بیا په پلس نشان باندې به کلیک وکړئ او په ایډیټ فوټو باندې به کلیک وکړئ او دا یو پی ان جي چې کومه دی دا به یو ځل بیا راوړئ دلته کې او داسې طریقې سره به ولګئ بره په برش باندې به کلیک بیا وکړئ او معمولي شان به تاسو کټ کړئ او که ویډیو مو خوښه شي نو پلیز ویډیو لایک کمنټ وکړئ او زموږ د چینل سبسکرایب کول مه هیروئ تاسو ته به د ویډیو لاندې د سبسکرایب بټن ښکاري په سبسکرایب باندې کلیک وکړئ او په خوا کې به ګنټۍ راشي په هغه باندې به هم کلیک وکړئ هغه سره به دا کېږي چې موږ کومه یوه ویډیو هم اپلوډ کوو د هغه نوټیفیکیشن به تاسو ته رسي چې کله دا تاسو وکړئ په ټیک مار باندې به کلیک وکړئ او دلته کې به اوس تاسو ایډیټ فوټو باندې کلیک وکړئ او دلته کې یو پی ان جي ده هغه به تاسو دلته کې داسې طریقې سره ولګئ سموک بمبر نو دا به تاسو داسې طریقې سره ولګئ او په ټیک مار باندې به کلیک وکړئ اوس به تاسو ډراو ته راشئ د تصویر په خپل موبایل کې سیو کړئ او د تصویر چې کوم دی دا به تاسو اوس د لایټ روم په اپلیکیشن کې اوپن کړئ او که بیکګراوند ختمېدو ته طریقه تاسو ته نه درځي نو په ډسکرپشن کې لینک موجود دی سیمپلی تاسو هغه ویډیو وګورئ نو تاسو په یو کلیک سره خپل تصویر نه بیکګراوند ختمولی شئ چې کله دا تاسو په لایټ روم کې اوپن کړه ټول نه اول به تاسو چوبۍ ته راشئ ټمپریچر چې کوم دی دا به تاسو معمولي شان کم کړئ بیا به تاسو په میکس باندې کلیک وکړئ او تاسو به اوس دلته کې
چې کوم دا یو کلر دی دا به تاسو سلیکټ کړئ. هیو به کم کړئ او سچوریشن به زیات کړئ، لومیننس به کم کړئ. بیا به تاسو دلته راشئ، هیو به کم کړئ، سچوریشن به زیات کړئ، لومیننس به کم کړئ. بیا به تاسو د بل ته راشئ، هیو چې کوم دی هغه به کم کړئ او سچوریشن به مخکې زیات کړئ او لومیننس چې کوم دی هغه به هم تاسو دکې زیات کړئ. بیا به د اخر نمبر ته راشئ، هیو چې کوم دی هغه معمولي شان ښکته کړئ، کم کړئ او سچوریشن به زیات کړئ. لومیننس چې کوم دی هغه به تاسو معمولي شان کم کړئ. بیا به تاسو په ډن باندې کلیک وکړئ. اوس به تاسو دلته ته راشئ، کلیریټي چې کومه دی هغه به معمولي شان مخکې کړئ او ویګنیټ چې کوم دی هغه به معمولي شان تاسو ښکته کړئ. بیا به تاسو دلته راشئ، اول نمبر باندې چې کوم دی هغه به معمولي شان مخکې کړئ او نایس ریډکشن به مخکې کړئ. نو تصویر تاسو ګورئ ښه ښایسته طریقې سره د تاسو تصویر سیټ شولو. تاسو داسې کولی شئ، دا تاسو خپل تصویر داسې شان جوړولی شئ. که ویډیو مو خوښه شوي وي نو پلیز ویډیو لایک یې، کمنټ پرې وکړئ. او که تاسو څه قسم ته پروګرام وي نو موږ نه په کمنټ کې هم تپوس کولی شئ او په ډسکرپشن کې زموږ د واتساپ نمبر ګروپ لینک موجود دی، هغه تاسو جوین کړئ. هلته کې تاسو موږ نه په وایس میسج کې هم تپوس کولی شئ. د نننۍ ویډیو دا د بلې ویډیو پر خپل ورور عرفان الله ته اجازت ورکړئ. په لوی الله مو سپارم، د الله په امان.